چې نبی صلی الله علیه وسلم څوک دی داغه د ژوند څنګه په مکه کې مدینه کې د نبوت نه مخکې او دغه وروسته قاضیس په شفا کې دا خبره نقل کړې ده یو ورځ نبی کریم علیه الصلاه والسلام د جبرئیل علیه السلام نه تاسو کې ویلي چې الله رب العزت ما برکه دا فرمایي تر رحمت د پاره د ټول مخلوقي زما د رحمت نه تعالی سه عیسی رسیدلې دا کنه ورته ویلي ولینه یا رسول الله صدر اتاګه مخکې موږ سره دا یره او چې اسنه زموږ د خاتمه الله را خراب نه کی ملائکه دې لیکن د دین ایریږي لیکن چې کله موږ تعالی د وحی مسله شروع کړو او الله رب العزت ما په صفت کې امین لفظ ویل نو زه خاطر جمع شوم او د دې رحمت دغه فائدہ به مال ورسېده چې ما خاتمه به نور خرابېږي نه به د صحیح خاتمه لپاره د قران او سنت نه ډیر اسباب قران او سنت ذکر کړي دي چې انسان هغه استعمال کړي دا خاتمه بس موږ الله په ایمان باندې تیرې کی یو لس د بدینت باندې وایو چې بدیجه کې مناسبت ضروری دی انسان له بدین د اسلام باندې استقامت برقراری هغه وخت کې نصیب کیږي چې کله دا ظاهر او باطن برابر کی الصلاح د سړي ظاهر چې کله یو رقم ته او باطن بل رقم د شي انسان څومره اعمال وکي زمونږ الله برده خاتمه او کفر باندې ورته تمامي دویم د نبی صلی الله علیه وسلم په تابعداري ځکه د رسول الله په تابعداري کې ډېر خیر دی دریم الوسطیه چې انسان د افراط او تفرید نه کار واخلي معنا انسان په معمولی ګناه باندې کافر ګڼي نه او غټ کافر له مسلمان وایي نه یو سړی ته غوتی او بل سړی ورته مسلمان وایي دا نه څلورم نیکار او دیندار ملګری چې سړی ځان له انتخاب کی او بنظم کیسه اخلاق شپږم رب العالمین دا خبره ذکر کړې ده چې زموږ د الله سره محبت او مینه محبت دا معنی چې په هر حالت کې د قران او سنت تابعداري لغاړه کې خودل ووم د مؤمنانو په مقابل کې نرمي او اتم د کافرانو په مقابل کې سختی نه هم د دین په باره کې د اچا نه یریدل او لسم جهاد فی سبیل الله نو رسول الله جبرئیل ویل چې زما رحمت تعالی سره رحمت رسیدلې دی دغه رحمت د جزر خاتمه په امن کې شمانه دا بچته نو خرابېږي نه امین دا غو لقب کې راغلی و دلیل به دې باندې چې جبرئیل اوچت حیثیت ولا انسان او ذکر رسول الله له وحی راوړل د الله نبی ویل چې د ما وزیر دی بره او دا قانون دی چې کم ملائکه د رسول الله سره راشه درشه زیاته و دا سره په غزواتو کې دا غره ملګرو په حفاظت کې و هغه ډیر اوچته په نسبت سره اول شي هغه لري و ځکه د اختلافي مسله ده انسانان غره دي او ملائک نو عام انسانان په عام ملائکه باندې غره دي او خاص ملائک چې رسول الله سره زیات تعلق و په عام انسانانو باندې غره دي او خاص انسانان به ټول ملائکه بهتر دي لکه انبیا خبر اسمه مو شاو دي چې پر رسیدلی و چې د نوح علیه السلام د درې بچي سام حام او یافس د چا په اولاد کې دا ترک ولا خلق رااله د چا په اولاد کې د فارس او روم ولا خلق رااله او چا کې د نور نبی کریم علیه السلام رب العالمین په عربو کې راولې و ذکر رسول الله فرمایي حدیث کې راځي چې زه به ټول مخلوقاتو کې د بهترین مخلوق نه د جماعت نه څه مطلب یو خو انسانان دی او بل خو جنات رسول الله د انسانانو نه دی به انسانانو کې چې کوم بهترین دي د جماعت نه یو خو عرب دی او بل خو عجم دی رسول الله عربي دی عرب نه ځکه انتخاب کې
یو خو بده کې سخا زیاته ده فصاحت بلاغت په دین د اسلام باندې ننګ او غیرت اوچته حافظي عربو کې بدا عادت شاغه بر خپل اسونو د نسب لحاظم کو د خپل قوم خو سکه د خپل بدن او د اولاد خو سکه او ناشنا مسله به دا چې په اعتبار د زړونو سره ډېر نرم خلک دي نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایي په دې ټولو کې به ډېر بهترین نام زړه والا چې هغه د یمن خلک او به د عربو سغزړي انسانان چې دي هغه د مشرق والا خلک دي کم چې دې طرف راته دي چین روسا د زموږ شاو خدا علاقه او دا زړه ولک لګي هغه په دې وجه باندې چې ګناهونه زیات کوي د انسانانو نه ګناهونه زیات کیږي به ځای خنداګانی کوي زیات خراکونه د الله د ذکر نه غفلت او نرمي کې په دې باندې شکل انسان د یتیم سره کروي کوي رسول الله فرمایي د مسکین سره کروي کوي د رب العالمین په دې ذکر باندې د خپل جبه آباد ساتي د مسلمانانو ته پوښتنه ورزي مریض شي دای په جنازو کې برخه اخلي پر وای د امیداردا کې راځي چې کله کله قبرستان خپل ورزي او به په عربو کې بني هاشم و قریش او به په قریشو کې بني هاشم د نبی صلی الله علیه وسلم خاندان دلیل به دې باندې چې رسول الله په اعتبار د نسب سره موچد دی او په اعتبار د قرآنی سره قوم او قرآنی د دوړه د محمد رسول الله موچد خلق دي دنیا کې عرب بهتر او په عربو کې به د عربستان خلق به پای کې قریش او به بني هاشم او به محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام په اعتبار د تجارت سره جرګو سره کسانو سره د ټول کمالات د دوی په خاندان کې راجمع او به په عربو کې بهترین خاندان هغه د اسماعیل علیه السلام اولاد رسول الله د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې لري ورسره ان شاء الله خبره بیانېږي چې په کوم کیفیت دا به جدا خبره ده چې اسماعیل ذبح الله او اسحاق علیه السلام د رسول الله د ارشاداتو معلومیږي چې هغه اسماعیل علیه السلام دی و انا ابن ذبیحتين زد دو هغه انسانانو بچي ما چې پای باندې د حلالي حکم شوی دی یو اسماعیل او بل عبد الله اسماعیل ذبح الله او عبد الله ذبح الله د دې په اولاد کې الله رب عزت نبی کریم علیه السلام را پیدا کی او به د نبی کریم علیه السلام اخلاق مبارک موږ د ویل چې د قران ټول دغه اخلاق اهل علم فرمایي چې رسول الله یو خو په انسان کې راشي د جنت ته ور داخليږي کله چې به دا ټول اخلاق او چې د قران اول نه اخر پورې د رسول الله دا ټول ارشادات سره په عمل کړو دا خو ډېر قیمتي سره شي اوچته انسان شو مفسرین به دا خبره ذکر کوي تاریخ والا شعر په خپل مابین کې به درې قسمه دي یو هغه عرب دي چې هغه بخاری دي قران دغه اجمالی قسم له ذکر کوي تفصیلی نه که تفصیل ذکر کې دی په اولاد کې به څوک پاتې نه لکه عادین عرب بایدا زمونږ الله شکل قران کې دی تذکرہ کوي د دومره اوچت انسانانو لکه کجورو تنه کفر او شرک شروع کې هود علیہ السلام ورته الله رب عزت راولې کو د صحیح عقیده تشریح لپاره لیکن دوی په خپل بدنونو باندې غرض شول چې موږ دومره اوچته باډې نه دی او طاقتونه دی موږ چرته نه دي شړې ته ویداري نه کوو نه دی موږ تیار یو ډیر دعوت وکړي هغه په اخر کې نتیجه دار وته چې ایسو د مخالفت شروع کی زمونږ الله ور باندې آتش په او ورځي مسلسل باد راولې وو بعدم په دې کیفیت باندې قران کې رب العالمین فرمایي چې تیزو یخو او شغاره کو د دې کورونه به شکل له اوچت کړه بار به یو بل سره او الله دې به اسمه کې لرو غرزول دروازه ارسه ورمات کړه زموږ رب العالمین طاقت دا چې دا په سکند کې ټول برباد کې خو لیکن اتو رضی دا او رضی په دې باندې د اصلي پر لبسه ورانه صرف اغاز زموږ د الله بدر راغی چې په دې ځای کې د خلکو شرک وکي د الله مخالفت وکي وځ دې خلکو مقابله وکړ ده او هغه د دې کمزوري باد په واسطه باندې د بشرا وسو دل دلی کړه ختم کړه
دویم قسم دین را بدی خو به ثمودین دي زمونږ الله قران کې د تذکرم کړي ذکر سیرت کې است کتاب چې راو قران دی جاب الصخر الله فرمایي چې دوی به د غرونو تراشل دومره وشته انسانان چې د غرونو به تراشل او اسباب برابر کړي وو پای کې بزان لا آبادیان جوړولې انجنيران به ځان لويلې د دنیا ماهرین به ځان لويلې لیکن د صالح علیه السلام مخالفت وکړي داغه د معجزه دا وکړي ایسه قتل کړه الله به عذاب نازل کړي دی په عذاب کې به دوه قول دي کله قران کې دا خبر الله ذکر کوي چې زلزلہ پیرانو کله دا و چې جبريل په आवाज والو سیدا و جلان د خونه په جړه قراغه او د برنه به هغه आवाज وکړي الټه وګرځول جاثمین الله بلاکس پراته او دومره وشته باندې ځکه جوړولې چې ټول توجه هم دره ورا وخت و دا قانون دی چې کله انسان د رب العالمین بندګی نه کوي نو الله به د دنیا په کار کې ورغو لګي قران کې رب العالمین خبره کړې ده وې دي انسانانو الله عز وجل زیاده وستو نو رب العالمین د دوی نه د دوی ځنه زیاده وستل خازن به لکی الله رب عزت مونږ زیاده څنګه وباسي هغه په دې کیفیت باندې چې د دنیا په دې کار کې هم د څه وردن نه کی دنیا او دنیا حتی مړ شو لیکن دین له شرط راوځګار نشي دغه انسان د سوچو کې خپل ځان باندې چې ګور الله سبحانه حلاکت اراده وس کړی دا دین له راوځګار نه کړم مسلې رښتینې د دنیا د ژوند د دنیا کول دي غرونه به تراشل مداخل شیطان کې دا خبر محلل ملکل دا چې انسان بر دشمن د طاقت او دغه د اصله او دغه د آبادی توصیف هم نه کوي ځکه ابلیس په سړي باندې راځي د صالح علیه السلام دا وکي وجلا یو زنانه پیدا شو دا کار چې قتل کړه زبا غیر نکاح کوم او لور بور کوم او دون مال بور کوم او دا اته بدمعشان په علاقه کې پیدا شول ایوب شرالونه اوله ورته د په کټ کړو دغه نور څه به وجلا الله ایس اور باندې عذاب نازل کی د اسماعیل علیه السلام فلار ابراهیم علیه السلام چې دا د ټول انبیو امام الانبیاء او اب الانبیاء قران کې الله دا بار بار تذکری کوي یو خو وجه بګی دا چې ابراهیم علیه السلام یو کس دی لیکن رب العالمین فرمایي د ټول امت مقابله له ولاړ دی دومره استهداف پکې دی لکه ټول امت د اوچت انبیاء فلار زموږ اوسه د محمد رسول الله فلارم دی خلیل الله دا لقب رب العالمین دلور کې وجدا وشي الله رب العزت د دوستانه اعلان وکي خلیل اق دوست ویل چې جستا په دې کې د ظریف اندازه باندې چا محبت لږه پاتې نشي اندقه انسان دی وتی لیکن ابراهيم عليه السلام رب العالمین خلیل الله ولي ویلي اهل علم قران کې او د قران د تفسیر نه معلومي وجدا وجدا کې قولي عملي هر قسمه توحید او مجاهده ښکارا شو دعوت توحید وکړي د خلکو لوي ویل شي خلکو د یو الله اطاعت او بندگی عملی هر څه واقع سوي د ابو طالب مات کړو د دوی راو ختم کړو لری کړل او به د دې قوم سره مناظره له دغه په اړه کې تیار شو د بادشاہ سره مخالفت راغی د قوم سره مخالفت راغی د بچی د ذبح مسله به کړه د خجو د هجرت مسله به کړه ورسره برشه د اسماعیل علیه السلام د فاتح کېدو مسله به کړه د ټول قربانیونه د تیار شو الله رب العزت فرمایي فاتمهن دا څومره وعدي او دا څومره امتحانونه مونږ به ابراهيم عليه السلام باندې راوځه دا ټول پورا کړل یو لوی امتحان پکې دا دی د شری سره پلار خو د کور کې مخالف او د ابراهيم عليه السلام سره دا مخالف او آزار د پلارو کوم انسان چې دا خبره کوي چې د ترو لکه امام سیوطی رحمه الله وغيرها اهل علم پای باندې کلام کوي چې دا خبره غیر مناسب ده ترې نو بلکې د پلارو او د پلان را بده خو به د وخت بادشاہ چې هغه د ټول دنیا بادشاہ او د سره مخالفت شروع کی ابراهيم عليه السلام ورته بډاګر ولاړو دا ډیره ګرانه خبره ده زموږ اوسه چې مخالفت کړي دي بلکې بری دعوت باندې موږ لکه اخلاص خلک وایي کله چې ټکر جوړ شو دی به ګوره او د چې معمولو غری بادشاہ نه نمروز یا نمروده د ټول دنیا بادشاہ ځکه څلور کسانو په ټول دنیا باندې بادشاہي کړي دا چې دوه بګي مسلمانان دي ترجمان القرآن کې ابو الکلام آزاد دي کې دوه کافر مسلمانانو کې یو سليمان عليه السلام چې هغه د شام روان شو غرمه به استخر له رسول او اروپا له
دایي ځکه به چې کله کار خلاص کینو بیا به شپه کابل لره رسول دلته افغان در سليمان عليه السلام وزیر خارجه و دغه خپل براتلو او دویم چې ذوالقرنین ترجمان القرآن کې ابوالکلام آزاد لیکي چې دغه خپل نوم دی سایرس دوه چې دغه کافران دي یو بګي نمرود اهل المدا خبره ذکر کړی دا په کافرو کې چې د بادشاہي کړی دا په ټوله دنیا باندې او د مقابله ابراهيم عليه السلام ودرېدو مقابله سره شروع کړه او به دې مقابله نه چې د وکال دی وخت د پاره بلکې همیشه شروع وا تر اخر وخت پورې د دې قوم کې لوی مرز دا و چې شرک مرز پکې او تقریبا دوه معبودان ځان له انتخاب کړي و چې داس موږ معبودان دي یو بل به ویل به کچرته د جړی تکلیف در باندې راغلی دی پلاني صاحب له ورځي د جړی چې موارد زمونږ الله د جړی برخدل ور کړی او که دماغ چرته خراب دی بل له ورشه او کچرته دی بدن کې دی بادینو دی بل له ورشه دا مختلف تقسیمات کړي لکه اوسم دی باج علاقو کې شتا د زمونږ الله سره مقابله د شرک دی او کفر دی دا چا بر سور بندگی کوله او دا به کې نیکان خلق و د دیو جن مفسرین دا ذکر کوي چې د نوح علیه السلام په قوم کې د شرک اولنۍ مسله شروع شو ست تشویق استلو د وجنه امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې نیکان خلک په وفات شول د دې تصویرانه وي سو به دغه مجسمه جوړ کړي بندگی به دلته کوله خو لیکن دغه ارواح به ذهن لرا وصل چې مونږ یې دوله وي به بل وي هغه به بل وي لکه اوس اکثر مشرکین استدلال کې دا خبره کوي یو سړی دی هغه د ملک بادشاہ له څنګه ورځي ډایرک نشي ورته تر څو پورې شغې ورا به تو ګوري بیا بل را به تو ګوري بیا بل اخر هغه بادشاہ له ورسیږي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله د دې په باره کې رساله ولیکله ویلې الواسطه بین الحق والخلق اي خلق د الله او د مخلوق ما بین ګوره فرق دی زمونږ د ملک بادشاہ له بداره به ته ځکه موږ ګورو چې هغه موږ د حال نه خبرېږي نه په خلاف د رب العالمین الله رب العزت چې د هر انسان د زړه په دینه خبره باندې پوهه لري لکه په دې مجلس کې موږ تاسو ناسیو د یو بل په دې زړه باندې پوهه نه یو زمونږ الله په پوهه لري یعلم السر واخفى لس کله ورسې چې کوم خبره زمونږ د دماغ لپاره راځي هغه وسم ګور زمونږ په زړه کې نشته دماغ کې نشته د الله ور باندې پوهیږي د الله قسم پر مخلوق باندې کوي چې مخلوق اداره به دي زمونږ د رب العالمین د لپاره دا جوړ شي نه الله علیم ذات دی بصیر ذات دی د هر انسان په اعمالو باندې ګوري او هغه په زړه باندې خبردار دی بندگی به ډار رب العالمین لکه د محمد رسول الله د سنت برابر کومه طریقه چې موږ ذکر کړی دا چې کله دا مسله شو دین اوسه بشار اونیو ور ورته بلکې و دی ټول په ذریعہ باندې انت وروغ رسو قرطبی وغیرہ دا خبره ذکر کوي چې دوی به کله نظر کو نو ویلې وې کزمن چرته دا مشکل حل شونه د ابراهیم د سوق د لپاره به دومره لرګي پلاني ځای موږ جمع کوو په کیفیت باندې دا وروغ رسو موږ الله دې ور لویلې د ابراهیم علیه السلام همت لګوري دی وخت ورته ملک راغی ورته ویلې وې کڅه مسلې موږ له ویلې شي وې کم سړی کم ذات چې داغه د لپاره دې ور لغورځي که ماغه په ما باندې پوي دې تاسو ما هیڅ ضرورت نشته وروغ رسولې شي تقریبا تاریخ ولا دا خبره ذکر کوي سروي پر زړه په دې ور کې منځونه کوله تر شي ولګو کوټه کې جناسي خوراکونه او اسکات ټیم ځان مقرر کړو دا مسله ته معلومه شو چې ګوره ورته دا څوک مسله ده لیکن زمونږ الله ته دا ماده واخه سوده ته لری کړی ابراهيم عليه السلام په کې پروت دی ډېر د عزت ژوند د تیری خوشاله د خپل منځه مسله ځان له برابر کړو دغه اندازو وخت حدیث کې راځي رسول الله فرمایي دجال چې کله راشي او د عیسی علیه السلام دراتک مسله اوله ورځ به دومره لکه کاله به دویمه ورځ شي لکه شپږ میاشتې او دریمه ورځ به شي لکه میاشت څلورمه لکه جمعه او به پنځمه عام عادي وشي صحابه ډېر وکړ خلکو د ځمکې بسر باندې بهترین وکړ خلک صحابه کرام دي د انبیانو ورسره هغه متصل د مانزه ته پوښوږي یا رسول الله ومنګه مونږ به څنګه کیفیت کې وکړو چې شپږ میاشتې د سیمه سره دا او کال دومره ورځ ده وفقدر تاسو ورته اندازه معلومه کوي رشید احمد صاحب اصل فتاوا کې دا خبره لیکلي سړی په دې ملک کې اوسېږي لکه ناروې بلغاریا وغیرہ چې باغې د شپږ میاشتې شپږ میاشتې ورځ ده دا به د مانزه کیفیت او د عبادت کیفیت د شي جوړې شي دا به ټیم معلومه وخت
اگر که باغیزه کې د ورځې 12 بجې وي خو چې د ماخوسن د مانځ ټیم راغی دا بر ماخوسن مونږ کوي ابراهيم عليه السلام خپل منځونه جاری وساتل دای نور څه به بار شو راغی بادشاہ سره به د نمرز به رسو نظر غوندي وکي چې لکه دا خوشمندیرو وتلو زما دومره شیونه د الله په نامه باندې حلال کم ابراهيم عليه السلام د اوچت همت والا واغه به ورته دعوت ورکې وی ویلې ترسو پورې چې پتا کې توحید نه ګوردان زونه د اسمن الله نه مني ځکه د عمل د قبلېدو لپاره اوسو شرطونه دي عقیده توحید د محمد رسول الله تابعداري اخلاص د حرام نه بګی ځان ساتل وغیرہ ته چې دا کفر او شرک او دا دوا وی دا درې بوتان د دې بندګی ته شروع کړی دا د رب العالمین شریکان غني ک ته څومره نظرونه وکړي الله رسول نه مني مجاهد انسانو اول توحید راو دی غنه وسه دا مسله مناظره کې رب العالمین په باره کې تاسو ته وکړي چې دا ستاره رب څوک دی ودا د انور دا سړی مړکې ژوندې کوي وی ویل ودا کار خو زم کولای شم بنا بر یو قول یو سړی مجرم وي ساغه خوشي کې او بل سړی غیر مجرم هغه قتل کی د باره کې د مرګ فیصله لیکن ما خوشي کې او دا بل چې د باره کې د خلاصون فیصله او وجلو ابراهيم عليه السلام ورته ویلې وېزما رب هغه ذات دی چې هغه ور د مغرب مشرق نه راخیږي په مغرب کې راغورځي ته د شی بالعکس وکا فبهت الذي كفر ويس حق حیران شو لیکن نمرود چې دا خبره نشو کولای چې دا کار زکه مستر رب دې شي وکي ولا غد شي نه ویلې چې د مغرب نه زړه ستار رب دې راوخیږي د مشرق نه زړه اخیږي مې په مغرب کې غورځو یو وجه علماء دا ذکر کړی چې الله د دماغونو دا خبره لری کړه کافر انسان په دماغ کې دا خبره اسمن رب العالمین نه ورشي دویم په دې چې مشران خلک ناسونه کې دي چې نمرود پیدا نو شي د انور په دې کیفیت باندې خيږي راخیږي او بل دا غ دماغ له دا خبره رااله وې کزي ابراهيم عليه السلام دا خبره وکما چې ته د شی وای چې د مغرب د استاد عرب راوخیږي اسنه چې دعا ونه کې د دې خوانه راونه کې قیامت د شي زما ټول نظام برباد شي کافر ودې ارڅ منله چې حق دراتون کې خو لیکن عینات پکې وو دای نور سره روان شو د هجرت په لار باندې روانو بل امتحان سره ابراهيم عليه السلام مخامخ شغدا چې ظالم بادشاہ ولار کی مفسرین دا خبره ذکر کوي چې هغه به تاسو کوو چې دغه یو سړی او دغه ځان سره کزر روانه کړي هغه به تی اخلم او دغه بیزتی وکوم دې نه منله چې یو سړی د مسافر او دغه سره د خپل کزر ګرځي راګرځي ابراهيم عليه السلام چې کله دې امتحان سره مخامخ شو نو متصل رب العالمین له توجه کړ د مانزه کوو به ول چې داس ما خور ده یا مور ده یا بل څه نه به هغه خوشی کوله توریه په دې ځای کې وکړه حدیث کې راځي ابراهيم عليه السلام دا درې کذبات انت کذبات دا مانند چې دروغ ویل دي هغه ټول حقایق دي توریه دا معنا د شی لفظ به استعمال کی چې دغه دوه معناګانې و معنا نږدې او بل معنا لري مخاطب ستا چې دغه نږدې معنا ولې تل لري ته پوښتې دی وګي ودا څوک ده ودا مې خور ده نور هغه نه ویل چې ګوره کسانه ته پوښتې ته به مرته وځي چې خورې ما وجه ده چې تاسو ما خور په دې دین کې ځکه ته مؤمن او زه مؤمن یم بادشاہ څنګه دا ولې ده چې د خور د مناسب ده چې دا خوشی کړي وي ځکه هغه زنانه سره کارو لیکن مفسرین ذکر کوي چې په خپل لوز باندې د پاسه دار اوخته وی ویل چې دې بیزتی به زکوم چې بار کیفیت باندې ولې نه انسان کې چې څومره غیرتي هغه مرغه په خپل عزت باندې خپکیږي ابراهيم عليه السلام دی ولي امتحان سره مخامخ شو متصل رب العالمین له رجوع وکړه د خپل وړو لوي چې تم منشر وکړه بادشاہ به شکل خپل راغی نو روایت کې درځي په غوته یو دم به د دماغ بند شو شکل به دی الله شروع کوي کې الټا بر اپره وته لاسونه به کاږه شو دماغ به بند شو لکه پلج شو وي نو دیږي کې به دوه روایت یو روایت کې د شي راځي دي زنانو ویلي الله ته دا را جوړ کا اس نه چې داخله سبب ما باندې دا فیصله ونی کی چې دا خو ته وجلو دوی امتحان نه بچو په بل کې براګیر شي دویم دا منه چې دې شړي به دا دعا وکړي چې الله ته ما جوړ کا زب چرته مېری زنانه خو ورزم نه خو لیکن بهم دا کار کو اخر خادم له ویلې چې دا تاسو خو مالو پیری را وسره رب العالمین دې غیرتی ذات دی ابراهيم عليه السلام د الله په دین باندې غیرت کړي رب العالمین هو زغه په حیا باندې غیرت کوي دشمن له بریدنه
خودم دا معلومه کړی چې لکه دا ډېر کمال والا زنانه دا ډېر د کمال والا سړی دی هاجر دی وینځه یا خپل لور صحیح قول دا علماء ذکر کړی چې د لور ودی ورته ورکړه او ورته ویل چې ځه زنانه چې کله روان شو ابراهيم عليه السلام خو هغه په منځ باندې ولاړو په دې منځ کې ابراهيم عليه السلام ورته اشاره وکړه چې صورت حال شو ویل الله رحم وکي څومره چرونه چې دې کافر اسما په مقابل کې جوړ کړي واغه ټول رب العالمین شان کړه لری کړه او دې سره سره مال هاجرم په لاس باندې را کړه دې وینځوا یا دمن چې دې لور وشي قول علماء دا ذکر کړی چې دې لور وا نو کله چې دا ورکړه ابراهيم عليه السلام نور روان شو نبی کریم عليه السلام به دا صحابه له ویل چې اسما ملګرو کله که تاسو د ابراهيم عليه السلام علاقه فتح کړه معنا مصر یو بده جمیل حاسته بل خپل ولای زمه دا معنا چې ماري قبطه دا علاقه ده او خپل ولی دا معنا چې تاسو مور هاجره هغه د ابراهيم عليه السلام بیبي چې دا د دقه سیوا دی بادشاہ ورته ورکړو چې دا لور یې دا وینځه صحیح قول دا چې د لور وا نبی کریم علیه السلام ګوره دومره اوچت د لور خپل ولی له حساسو سره د دینه چې د محمد رسول الله او د ابراهيم علیه السلام په مابین کې د کلونو مسافه ده او په دې خپل ولی کې ډېری فائدې دي مسلم کې حدیث رسول الله فرمایي دا ور پولیس ورات پر خوا باندې ولاړی چې قائمه کړي نو هغه به تیریږي او چې قائمه کړي نه هغه بلند غورځيږي او د انسان د رزق سره پراخيږي په دې باندې په دې منځ باندې په تقوا باندې د ګنا نه پزان ساتلو باندې په اخلاص باندې د الله په بندګانو باندې خرچه کول باندې ذکر او اذکار باندې حلال تجارت د الله نه دعاګانې غوښتل او خاص کر سوره واقع ویل اما کیفیت چې کله صحابه بیان تلاړل فتح کړه نو رب العالمین د دې په ژوند کې دا مسله ور واچول به د اکرام وکي د دې سره به د هاجر او اسماعیل علیه السلام ورته رب العالمین بیا ورکی دا نور سبه دولس کړه اسحاق علیه السلام الله ورکی کعبه له بوتله او کعبه په دې وخت کې چې قرآن کې الله عزوجل فرمایي چې نه بګي فصل او نشر د بګي آبادی وا هیڅ هم بګي نه انت ولېګل چې کله هغه زره ولېګل د دې لګلو ډیری وجه دی یو وجه چې الله وز کعبه آبادی دویمه وجه د بنتوب مسلې د وجنه اگر کدا ساره رضی الله عنها د هاجری بندا که ژوند بتی کې خو به د دې په طبيعت کې څه مسله راتلیش او دا رسول الله د ژوند طریقه مو څومره به ویری چې دا ټول به بیانو د لپاره جدا کوټې جوړې کړې وي جدا نوبت یو انسان چې سرور سره د اړ سره نه جدا کوټې او جدا نوبت او انت بورځي شریک ژوند کې به اختلاف راځي انته چې کله دا دواړه پرې خودل ابراهيم عليه السلام ته روان شو وړو کې ماشومه پرې خود د خپل بیبي دی ګور بل امتحان دی سو خوراک وسک دی ورته پرې خودل دې سره نور د आवाज وی چې اله من ته چاله مونږ پرې دی ابراهيم عليه السلام دې خو نه راکاته به ورته ویل چې اله من ته مونږ چاله پرې دی به ورته نه کاته دریم کرتی وی سلورم سدي زنانه ورته ویلې چې الله رب العزت تعالی په دې باندې امر کړی چې دې ځکه ادا پاتې شي ابراهيم عليه السلام ورته مخ راوړو چې آو رب العالمین موږ له امر کړی دی چې دا بیبي او دا بچی په دقه کې پرې ده وې اوس موږ الله نه ځای کوي ډیر اوچت زنانه او د اوچت همت والا خځوي تاریخ ولې کې چې کله ابراهيم عليه السلام دې غونډې نه واغفتو کعبه له متوجه شو ډیر سخت دعاګانې وکړي یو دعا دا وکړه چې الله دا بلد وګرځوا معنا آبادی وګرځوا کارا دویم دا معنا چې د اهل رزق ورکا خاص کر هغه چې هغه ایمانداري الله رب العزت ویلي چې زبد دیلا خارم جوړ کوم او رزق مو ورکم خو لیکن واځي ایماندار نه بلکې د نور علم ځکه امتحان په دې کې راځي چې ټول الله رزق ورکي کچیر دی واځي مؤمنان لوي نه په دې کې دا مؤمنان یو بل څوک بنوي الله رب العزت به دا آباد کړ په مرور د زمانه باندې تاریخ ولا دالي کې شدید خوراک اوس کا خلاص کې نو د صفا او مروه په مابین کې هاجری رضی الله عنها منډه واخصه چې تر څو پورې خلک پیدا کړم د دې بچی لپاره د خوراک اوس کې تنظیم ته برابر کړم قافله براغلی یا بخ کړي کوچینا سبته راقرض کو د خپل بچی له به ورکو لیکن د صفا د غونډې نه چې کله راکته شو منډه به واخصه وکړه دې منډه واخصه د دې وجنه نبی کریم علیه السلام د هاجر د تابعداري د وجنه او د الله د امر د وجنه په دې کې دا وګرځي شنو د اجن منډي وای په دې کیفیت باندې التزی
لیکن هیڅ ورته په نظر باندې رانغی جبريل په دې وخت کې आवाज وکړي چې کله جبريل आवाज وکړي نو د خپل ځان سره د خبره وکړي چې لکه چپ شدا څوک تعالی आवाज کوي لکه سړی چې आवाज یې کوي او څوک په आवाज وکړي ځان سره دا غړي چې لکه چپ شدا څوک خبره کوي به आवाज وکړي ورته ویلي هاجره وکاسو کومه کولای شي خو وای کس ما سره زګه وجه دارا چې زما خوراک او ساک څه مسله دي بچی لا نو شکل د اسماعیل علیه السلام خو له بیرته راګرځي دا جبرئیل علیه السلام په خپل وزر باندې د ابي زمزم دازه والے نو ایسو به روانه دا به دی وجه باندې بعض تاریخ ولري چې اسماعیل علیه السلام په دې کې لتی والے نه د جبرئیل په وزر باندې کله چې هاجر ورته رااله چې ګوري او روان دي نظر ورته مخه دا اوبره باندې کړي کچرته باندې کړي نه رسول الله فرمایي مې روانه وي لیکن په دې کې زنانه او د حرس سراغ دیوال ورته وره چې اجن اخلاص نشي د دې د وجه الله رب عزت په غبو کې کمبوت راوښو کمبوت دا منه په خپل کیفیت باندې روانه نشوي رسول الله فرمایي ما او زمزم د اوبه د زمزم د اوبه چې دا چې سړي په کم نیت باندې وسکلي په مکه نیت باندې دا کافي کیږي د سړي حافظه کار نه کوي دا وسکله الله حافظه قوي کوي د چا بچینی په دینه د وسکله الله بچی درکې د چا بل مشکله بل او رسول الله فرمایي چې دا خوراک په ځای باندې امکار کوي وړي ودی مزیدار د رب العالمین په وجود باندې یو مستقل دلیل دی چې وبدي بالکل خلاصيږي نه خوند خرابيږي نه ځل سره نور وبو ساتهغه خرابي شو دانه خرابي ناشنا وبا او زمونږ د الله قدرتونو لوی قدرت داري نو په دې کې د وبو مسله بني جرهم د یو قبيله و شر روانه و د یمن د علاقینا روانه په دینت باندې و مفسرین دا خبره ذکر کوي چې پاغیزه کې یو ډیم واقع خرابېدو د ډیم والا خلکو دوله اعلان وکړي چې لکه د دې جن اوځي ځکه چې د اوبره اوځي کورونم تخریبېږي نو دی خورالن یا په دې وجه باندې چې دوی د تجارت په نیت باندې روان و یا خپل خاندانی جنگونه و یو ځای کې واړول چې کله واړول چې ګوري د اسمان په طرف باندې نو پاغیزه کې مرغان ګرځي قانون دار چې په کوم ځای کې اوبي ال د مرغان ګرځي یو قاصد راولې چې لکه د دې خلکو خاله ورشي په دې کې دا اوبو دا مرغان ګرځي راګرځي کې دي چې د خوراک او ساکو تنظیم الته شوی چې کله ورترانو نو په دې کې یو حاضر ناست او بل اسماعیل علیه السلام خاله رالن دومره اخلاص وکي دومره احسان ورته ویل چې لکه دا دې زنانه له دا په موږ باندې نه راخرڅوي موږ نه راکوي د شي ونکړي چې پر دې زنانه دا واځي ناصر او ماشوم د راځي چې دې عزت طلب کو عزتمن خلکو یې منن حاضر ورته ویلې وې دا وب بس منګي ملکیت به زمنګي داوا به کوي نه لیکن تاسو ته پیدا خستلې شي په دې منځ کې ډېرې مسلې وشوي هغه به غیر الله ته اباد شول د منځ کې حاضر رسول الله وفات شو اسماعیل علیه السلام به بده کې وعده وکي به د ابراهیم علیه السلام دوباره راتګ د دې خواله نو تر دې چې پوری رسول الله د سیرت د دویمه برخه مونږ ویلې معنا د هیڅ بده من